من به عمران خان لپاره چې کوم ملاتړ یو انشاءالله من به دې خو لپاره ملاتړ یو انشاءالله تعالی او دې خلکو ته به ښیو ظالمانو او جابرانو ته چې دا ملک دا خوره دا قوم زما دی ته زما نوکر یې تا دې کې هېڅ کار نشته او دې ګلو ته وایو چې تاسو عوام ریجکټ کوي تاسو هېڅ هم نشئ کولی انشاءالله نن د الیکشن وخت دی دنیا مدارې پیدا شوي دي څوک چې کوم دی چاله چې کوم دی زکات پیسې ورکوي په هغې باندې وټونه اخلي څوک په بله طریقه باندې کوم پیسې ورکوي هغې باندې وټونه اخلي زما عزتمندو ما سره بل هېڅ نشته ما سره صرف لیډر دی ما سره صرف د عمران خان نظریه ده ما سره صرف د عمران خان سوچ دی او یقین مې دا دی چې ستاسو دا تحصیل ستاسو دا ټي ایم اے په دې کې به دې خلکو ته ښیم چې پنځه اویا کاله چې کومې غلاګانې شوي دي هغه هم ورته ښیم په دې کې به ترقي هم ګوري په دې کې به امن هم ګوري په دې کې به خوشحالي هم ګوري په دې کې به رڼاګانې هم ګوري انشاءالله تعالی کلم می ګورې مچې ډخ بیماره به شي او دغه سبق راته خوشحال ځینې شاباس پرېښی دی او دومره رکوډ کار مې لګي خو بیا هم وره موږ اکثر ګورې چټې پسې باس پرېښی हमारा कारोबार मजबूरों की निदान राजन तक वक्त में तो कुल मसरूफियात और कुल कानून है चिकन का पूरा कानून दरा का इसका तो कुल शुक्रिया आपको माडे रहे हो बोले जाओ भाई دیو چې کوم دی چې هغه دې د لاوټو بدر عمران خان لا او انعام خان لا عمران خان نه مخه به انعام خان لا ورته کوي ان شاء الله شهر رنګي دا سیټو د ملک حالات پتا سو کا چې څونه ظلم او دې د ملک سره او د عوامو سره وکړو چوک او بسار سره ته پته راځي او د موږ ملک کې نه سو پایو چې د قانون چې د ملک چې کوم د قانون او آئین او دا ټول خبرې صرف د موږ خلکو لپاره دي دا کوم خلک په ملک باندې قبضه ګروپ جوړ شوی او قبضه په ملک کړی دا نو هغوی نه قانون مني نه آئین مني هغه ټول زموږ ټول ته ماشوم ته وښوده یا د دوی لپاره نه آئین شته او نه قانون شته ځکه چې په آئین کې دا دي چې په 90 دن کې به د الیکشن کې او زما په خیال کې د پی ډي اې د استفادهګانو به څلور پنځه دوی په 90 دن کې الیکشن ونه کړو دوی خو آئین چې کوم دی ومنځه ختم کړ قانون وایي چې کوم دی هلته ختم کړه چې عدالت سره پریږدي او دوی ورته جیل مخې ته ولاړ وي او بیا چې کوم دی بیا په جیل کې واچوي قانوني ماده کې هر څه ختم کړ نو مونږ چې کوم دی د دې شي مقابله یوازې ځان مثال زه به یوازې څوک یم او اعلان به څوک یو خنجې به او شکر به او مصنف به یوازې څوک هم څه نشو کولی ټول به ورته اتفاق کوو کړي مونږ یې په 70-75 سال کې چې کوم دی زمونږ نه وروسته بنګلادیش مونږ نه بیل شوی دی هغه زمونږ نه ډېر مخکې روان دی افغانستان چې ټول عمر جنګونه کړي دي هغه زمونږ نه ښه دی او عنقریب لا وایي دا څنګه اورمه چې وایي زمونږ پاکستان نه به خلک کوم دی افغانستان ته مزدورۍ له ځي نو دا ممکنه ده ځکه چې هغه اکثر زمونږ د فیسبوک باندې دا زمونږ د هلکان ورکوي چې یاره دا خبره ثابته شوه چې ملک چې کوم دی په جنګونو نه خرابېږي او ملک چې کوم دی غله خرابوي او هغه خو موږ ته ټولو ته معلومه شوه چې افغانستان ټول عمر جنګونه وکړو زمونږ په ملک باندې جنګ نه یې راغلی د 71 نه وروسته نو او هغه زمونږ نه ښه دي په څه وجه ښه دي په موږ باندې څه مصیبت راغی موږ نه جنګ ګړی دی نه چېرته هټم را باندې استعمال شوی دی خلکو باندې هټم استعمال کړي او چې اوس چې کوم دی او سپوږمۍ کې پلاټونه او دغه جوړوي او زمونږ چې کومه دی بجلي چې لوډ شیډینګ دلته چا پېژندم نه هغه چې هغه بجلي هم زمونږ نه ختمه کړه ګیس چې کوم دی اول خو ونه او چې راغی نو هغه هم چې د دې ظالمانو حکومت را باندې راغی هغه ګیس هم رانه ختم شو نو زمونږ دې صوبې ته خاص کر زمونږ صوبې ته خو دوی د سره او د سړیتوب نظر نه دی کړی او دوی له به چې کوم دی دوی پسې خو موږ ټوپک ونه کړو نور پسې کوتک وړې او دوی به چې کوم دی موږ په دې وو چې موږ ورته اتفاق کوو او ټول به په یو اتفاق چې کوم دی عمران خان سره ودرېږو او په عمران خان له ورکوو چې دوی ته پته ولګي چې یاره نن سبا چې کوم دی عوام هم چې کوم دی پوهېږي دوی ته خو خلک بېوقوف ښکاري ټول عمر موږ نه بېوقوف جوړ کړي او اوس هم موږ دغه کوشش کوي چې یار دوی نه به بېوقوف جوړو خو انشاءالله اوس دونه ماشوم هم په دې خبره پوهې دی او نه دوی دوکه کولی شو نه به انشاءالله دوکه کړي ټول په دې پوه ټول عمر یې زموږ ملک خوړلی دی او آینده لپاره هم کوشش کوي اوس ورته موږ چې کوم دی پوه انشاءالله دغه شي ته به یې نه پرېږدو په اتفاق سره به که خیر په چې تاریخ باندې کولینګ دی دا انعام چې کوم دی زموږ بس یو غریب شان دی ورور دی مخکې منډې تړلې په دې باندې خانان او اربابان دي
دا خلک په دې خوشاله وي چې یاره زمونږ دا سیاست چې کوم دی خانان او وربابانو کړی نو بس انشاءالله عمران خان هغه شی ختم کړ د هغې دا ثبوت دی چې د تحصیل ټیکټ چې کوم دی انعام ته میلو شو نو دې مطلب دا چې هغه اجارهداري ختمه کړه یعنې که هغه پوزیشن دی که نو هغه پوزیشن کې دوی چې کوم سیستم جوړ کړی او په هغه سیستم کې یا ما غوندې یا د انعام غوندې سړي دا سوچ هم نو چې ګینې یاره مونږ به ټیکټ راکړو یا به مونږ الیکشن وکړو هغه شی چې مونږ دې په دې اتفاق باندې او په دې ولاړه باندې مونږ ټول په اتفاق شو نو هغه شی انشاءالله ختم کړو او د دې ملک به د دوی اجارهداري او د دوی دا قبضهداري ده دا به ختمو چې دوی د خپلو بچو غم کوي او سره مړښت یې نشته په لندن او په امریکو کې چې کوم دي دوی پلازي او بلډینګونه جوړ کړو خو بیا هم دوی چې کوم دی نه مړېږي نو مونږ هم د خپلو بچو د خپلو کشرانو د خاطره چې کوم دی د ملک دپاره ودرېږو سخت یې هم برداشت کوو نرم یې هم برداشت هر څه به پکې راځي په پي ټي آی والاو خو تېر هم شو نور هم چې دا تېرېږي خو انشاءالله مونږ خپلو کې چې کوم دی هدایت کړی دی چې ټوټه ټوټه هم کې څوک هم د عمران خان نه به هم لاړئ عمران خان داسې نه چې ګینې مثال ماله څه مفاد ملي دي یا مې د څه پیدا را خو د دې ملک دپاره ولاړ دی او انشاءالله مونږ به هم ورسره ولاړ یو چې هغه ودرېږي مونږ به ورسره چې هغه دونه سخت یې برداشت کوي جیلونه او تاریخونه او په تقریبا 200 کیسونو کې هغه تاریخونه او پیشیانې کوي نو که یو کیس نیم په مونږ باندې راشي نو هېڅ خبره هم نه راغم د دې ملک دپاره لګې مونږ هم د دې ملک دپاره لګېو نو چې هغه په 200 کیسونو باندې نه ستړی کېږي نو که یو کیس نیم نو دې نه به مونږ انشاءالله نه یېرېږو ودرېږو به ورسره او عمران خان به چې کوم دی هغه به سپورټ کوو او په چی تاریخ باندې عمران خان دله ټیکټ ورکړی دی دی زموږ کینډیډیټ جوړ کړی دی دی به مونږ کامیابو انشاءالله عمران خان ته به هم ښیو چې عوام تا سره ولاړ شي او دې غلو ته دوی ته به هم ښیو چې یار عوام انشاءالله اوس پوهېږي تاسو دې کولی نه شئ هر څه پوهېږي تاسو چې مونږ سره دا 70-75 سال کم ګیم وکړو بس په هغې مونږ پوهېږو نو باقي به انشاءالله پرې نه دوکه کېږو اوس د الیکشن وخت دی وختي مونږ اعلان به هلته را خبره وکړه چې یاره څوک راځي د زکات پیسې وروړي او به یو په بل باندې تقسیموي په دې هم دوکه کوي چې یاره دوی خو ولا ډېر ښه دي بل چې کوم دی ټرانسفارمر یې وروړي یو ځای کې ټرانسفارمر لګولی بل ځای کې ټرانسفارمر لګولی په ټرانسفارمر مونږ څه کوو چې بجلي نشته نو ټرانسفارمر د هر کور کې یو ولګي نو چې بجلي نه په ټرانسفارمر به مونږ څه وکړو نو په ټرانسفارمر او د زکات په پیسو په دې ټایم کې به چې کوم دی په هغې باندې نه دوکه کېږو د ملک دپاره به جنګ کوو او د دې ملک چې ملک هم ټیک شي نو انشاءالله مونږ به پکې خوشحاله زندګي تېرو چې ملک هم نه ټیکه که یو کس پکې وایي چې یاره د ځان بس خالي د ځان سوچ کوم نو چې تا سره معاشره ټوله تنګه یو خفه نو ته پکې خوشحاله ژوند نشي تېرولی معاشره چې ټوله خوشحاله وي نو هلته به یو سړی مثال خبره راته کوم چې یو سړی د مړي له لاړ شي هلته ټول خلک خفه نو که یو سړی هم خوشحاله وي هغه د واده نه هم راغلی خو هغه هم هلته کې چې کوم دی خفه شي نو مونږ به چې ماحول چې کوم ټول سیستم دا ټول خلک نه خوشاله شي مونږ هم پکې خوشاله زندګي نشو تېرولی امن نه هلته خوشاله زندګي د سره هم څوک نشي تېرولی که مالداره دی او که غریب دی خو چې کوم ځای کې امن ني هلته قانون ني هلته آیین ني نو هلته کې ته خوشاله زندګي نشي تېرولی او بل ورځ مې په اخبار کې کته تقریبا چې وایي 12.5 لاک کسان په دې څو میاشتو کې زموږ د ملک خلک چې کوم دی ملک یې پرېښود او بهر ته لاړه هله څه وجې لاړه د دې وجې لاړه چې یا د دې ملک د ښه کېدو څه اسره پاتې نه ده خو زموږ خو اسره انشاءالله الله به یې کوي خو عمران خان خو ژوندی دی او موږ له خدای پاک یو ښه تکړه لیډر راکړی دی ښه ایمانداره لیډر دی د دې نورو غلو په شان نه دی خو چې موږ دا نور دا کوم چې دا لاندې دي دا هم دوکه نه کړي په دې خبرو دا ټرانسفارمر دی او دا د زکات پیسې دي عمران خان بنیادي هم د غریبو غم هم هغه کړی چې صحت کارت یې وله ورکړی و په صحت کارت باندې به د غریب سړي علاج کېده میټرو یې وله کړې ده چې غریب سړی هم پکې په ایسي کې سفر کوي دا چې کوم دی زموږ بنیادي داسې ډېر کارونه دي خو دا ملګری رانه ګوت دا داسې کوي چې ټایم کم دی موږ د ګلرحمن زیات هم کوشش کوو چې جنازې نه مخکې وشو انعام به یې کوم درته درې خبرې کوي خو انشاءالله دا ورا سره ټول وعده کوي چې 25 تاریخ به موږ که خیر هم بیټ ته ورکوو صحیح ده که بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ ستا عبادت کوو تا نه مدد غواړو عزتمندو موږ او تاسو ته چې کوم دی که نه 75 سال په دې ملک چې کوم تېر شو په هغې کې او د عمران خان په زندګۍ کې او د عمران خان په پیغام کې موږ د عمران خان واضح وښودی چې په دې 15 اوې کاله کې چې کوم دی په دې ملک کې څه روانو صرف غلا ډاکا ظلم ستم یو به ویل دا غل بل به ویل دا غل خو به یې کله وخت راغی
ټول یو ځای شو او بل طرف ته چې کوم نه یو د انصاف لیډر چې دا هغه په سوچ کې کوم نه صرف د دې ملک د دې قوم د دې خاورې د دې سوچو د دې بچو د مستقبل د دې عوامو چې کوم نه صحت د عوامو لپاره چې کوم نه د امن د خوشحالۍ د هغې سوچ هغه چې کوم نه سیټ تکړ زما عزتمندو زما لیډر هغه لیډر دی چې هغه په دنیا کې چې کوم نه عضو اقوام متحده کې چې کوم عضو دی هغې ته ویلي چې موږ په لا اله الا الله باندې یقین کوو موږ چې کوم نه تاسو نشئ یېرولی ځکه چې موږ کوم چې یره ده هغه زموږ نه ووته کله چې موږ کلمه وویله بیا ورته وویلي زما نبي پورې چې کوم نه خاکې مه کوئ ځکه چې زما نبي چې خاکې کوي په دې باندې مسلمانانو زموږ ته در رارسي په هغې باندې چې کوم دی هغوی ورځ چې کوم نه کوي خو دا اوس چې کوم پاکستان کې نه بلکې ټوله دنیا کې زموږ د نبي په شان کې چې کوم دی یو ورځ مناورېږي ټیک شوه د هغې نه علاوه زما په حکومت کې په 9 کال حکومت کې موږ ټول نه زیات چې کوم نه جماعتونو سولرایزیشن تاسو یې کوئ که نه یې کوئ صحت کارډ هم لکه کوئ که نه یې کوئ دا خو موږ نه یې کړي دا تحریک انصاف دی او دا ایم پي دی او دا نون لیگ دی او دا چې کوم جمعیت دی ویلي نه پکې څه ویلي چې دا زموږ عوام دی د دې حق دی چې کوم نه دله چې کوم په صحیح ځای کې علاج ملو شي که هغه به پېښور کې چې کوم نه غټ هسپتال نه وي که ناپلسټي که ارمۍ وي په هغې کې علاج وکړي دا زموږ منشور دی زموږ منشور واضح دی زموږ منشور سره چې موږ په دې ملک کې چې کوم معاشي انصاف راولو معاشي انصاف څه دي چې د غریب او د امیر چې کوم نه فرق ختم کو چې غریب دی چې کوم نه په جیل کې پروت وي او امیر دی چې کوم نه جیل نه بهر وي د غریب لپاره چې کوم نه هسپتال نه وي او امیر لپاره چې کوم نه هاي فای بند نه وي د غریب لپاره تعلیم نه وي او د امیر لپاره چې کوم نه هاي فای کالجونو یونیورسيټي نه وي د غریب لپاره چې کوم نه خوراک روټۍ نه وي او امیر دی کوم نه خوراکونه پراته وي زما لیډر څوک کله چې کرونا راغله هر کور ته هر غریب ته چې کوم نه 2000 روپۍ چې کوم نه ورکړي ورکړي ګورې نه کړي ګوایي که نه یې ګوه د هغې نه علاوه چې کوم نه کله چې کومو خلکو چې کورونه نو هغې ته جوړ کړي چې کوم نه ارامګاهګانې دې ته ویلی کېږي اسلامي فلاحي ریاست مدینه کوم چې زموږ منشور زما عزتمندو زما لیډر چې کوم دی د ټول دنیا ته د ټولو عوامو ته د ټولو بچو ته د ټولو زلمو ته وښودل چې په دې ملک کې چې کوم دی هر څه شته په دې ملک کې خلک چې کوم دی ملک سره محبت کوي د خاورې سره محبت کوي خو افسوس چې زموږ چې کوم سیاسي لیډرانو هغه مدارینو د الیکشن په وخت کې راشي غاټو کې خلک دوکه کوي زموږ غریبانو اوټ والي کله چې غریب سړی پوجا وشي زه خپل کار کوم کوي که نه کوي کتلم دي کنه نه کتل زما عزتمندو زه یم د غریب یو غریب سړی یم ډیرای کلی استاد ضرور یم او یو سوال راغلی ما چې راپاسې په دې ملک د قوم د خاورې د خپل بچو سره چې کوم نه خیر خواهي وکړي او دې خلکو نه چې کوم نه آزاد کړي نو خو هم د کوي به کنه الله تاسو چې ان شاء الله موږ ودرېږي به کنه ان شاء الله عمران خان سره ولاړ دی کنه ان شاء الله 25 اگست باندې الیکشن دی د غلوتا د ټاکو ته مونږ خو چې ان شاء الله تعالی تاسو زموږ هیڅ مشي کوله او دا ګټه به پاکستان تحریک انصاف ټیک ده جی